دغه روزل شوی سپی چې نوم یې سټوکي دی د 50 کاله په دغه ونه کې پاتې شوی و او په 1908 میلادي کال کې جسد پیدا شو. آیا پوهېدئ په اوسط ډول یو ماښام څکلی کولی شي چې په یو ساعت کې 600 غوماشې ونیسي؟ آیا پوهېدئ یو اوښ کولی شي په 3 دقیقو کې 200 لیتره اوبه ذخیره کړي، خو اوښان عموماً زیات اوبه نه ذخیره کوي او د هغې پر ځای په زیاته کچه واښه یا انرژي ذخیره کوي. په نیوزیلند کې د اورګاډي لار وروسته تر زلزلې داسې حالات ته رسېدلې ده. آیا پوهېدئ لړم کولی شي تر 6 ورځو پورې خپله ساه بنده کړي، تر 1 کال زیات کولی شي بغیر له خوراک ژوندی پاتې شي. لړم کولی شي چې پر هره سطحه پورته وخیږي. لړم تر ماورای بنفش رنګ لاندې خپله ځلا څرګندوي. چینایي هیکران وتوانېدل چې د آیفون 13 پرو مکس په 11 ثانیو کې هیک کړي، مګر د اګزومای ام آی 11 ام آی په هیک کولو کې پاتې راغلل. جاپان هغه هیواد دی چې د پلاستیک استعمال یې تر ټولو هیوادونو کم دی. د دغه هیواد حکومت په تدریج سره د پلاستیک استعمال کموي، د مثال په ډول آیسکریم د کیلو په پاڼو کې ورکوي او داسې نور ډیر شیان. آیا پوهېږئ که تاسو زیات چاکلیټ لرونکي آیسکریم خورئ نو تاسې به د فزیکي دردونو څخه په امن وئ. طبي څېړنو ثابته کړې هغه کسان چې چاکلیټ لرونکي آیسکریم ډیر خوري نو دوی به په زیاته کچه له فزیکي او نورو حساسیتي دردونو څخه وژغورل شي. آیا پوهېږئ لړم تر هغې خپل بچیان پر شا وړي تر څو چې لوی شوي نه وي. دغه نوې جوړې شوې جامې د څلوېښتو مختلفو سیسټمونو یا آیکونز په لرلو سره ستاسو سره مرسته کوي چې په هر هیواد کې په همغه ژبه خبرې وکړئ. دغه جامې تاسو ته مختلفې اسانتیاوې برابروي، مثلاً د لارې ښودل، هوا خلا، د موقعیت ښودل او داسې نور.